بسم الله الرحمن الرحيم. عصر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سل درېمه مبارکه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. درې مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. په زمانه قسم انسان په حقیقت کې پر لوی تاوان کې دی. پرته له هغو خلکو چې ایمان راوړی او ښه عملونه کوي او یو بل ته د حق نصیحت او د صبر ښودنه کوي.